السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شاهد یو ځلی بیا په ټوټه کې یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګرو چرته تاسو هم غواړئ چې ډیر ذات په اسانه طریقه باندې خپل تصویر ډیر ذات خایسته ایډیټ کړئ نو دا ویډیو تر اخیره پورې ضرور وګورئ. په نن ویډیو کې تاسو لپاره ماده سی اپلیکیشن راوړی دی چې دې اپلیکیشن په ماده سره تاسو ډیر ذات په اسانه طریقه باندې خپل تصویران ایډیټ کولای شئ. هغه ډیر زیات په خایسته ډیزاین سره او ډیر ذات په اسانه طریقه باندې په دې اپلیکیشن کې تاسو ته مختلف اپشن ملاويږي او هغه تاسو ټول ډیر ذات په اسانه طریقه باندې په خپل تصویر باندې اپلای کولای شي او خپل تصویر ډیر ځات په اسانه طریقه باندې ایډیټ کولای شي. نو دا اپلیکیشن به تاسو ته چې ته میډیا شي په دې باندې به تاسو تصویر ایډیټ کوئ څنګه بیا به سیو کوئ څنګه دا ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. ور دې نه مخکې تاسو سره تاسو زمونږ چینل پښتو ټیک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ راتلونکي هر ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې درسي. نو تاسو دا اپلیکیشن څنګه په خپل موبایل کې استعمالوي پس ټاپل خبره تاسو ډاونلوډ کړئ. د لینک په یوټیوب کې تاسو د ډسکرپشن کې میلاو شي او کومل ګر چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې په کمنټ کې تاسو ته لینک میلاو شي. سمپل همدا ځنه تاسو دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. تاسو په خپل موبایل کې پس ټاپل دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو کې تاسو به د ګیلری نه یو تصویر راواخلئ. کله چې هم تاسو په دغه اپلیکیشن باندې کلیک واخلئ ډایرکټلی به تاسو ګیلری اوپن شي د خپل ګیلری نه به تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. که تاسو غواړئ چې خپل تصویر ته اسمان بدل کما یا دا شنور زبردست ایډیټ کوم مختلفو ریزې پکې ولګوم تغیر لپاره به تاسو داسې تصویر راخلئ چې هغه بیک ګراوند کې سکای ښکاري یعنی اسمان پکې ښکاري تاسو ته ښکاري مطلب زبرته دا یو تصویر سلیکټ کما. ها نو که بیا زه غواړم چې ته شاته مطلب سکای بدل کوم خپل ریزې پکې ولګوم دلته شاته تغیر لپاره دلته لاندې تاسو یو اپشن درکړی سکای که سمپل زبر دې باندې کلیک کوم نو دا شن مختلف سکایز به تاسو ته شو شي. تاسو چې په کم یو باندې ام کلیک اخلئ تاسو ته ښکاري تاسو تصویر به اتوماتیکلی هغه شان کیږي دلته بار بالکل کلیر تاسو ته شو کیږي. نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې په دې کې مختلف ایډیټینګ کولای شئ. تاسو ته ښکاري په کم یو باندې چې هم تاسو لاندې کلیک اخلئ نو تاسو تصویر به هغه شان کیږي او تاسو به ډیر زیات په اسانه طریقه باندې سیو کولای. تاسو ته ښکاري څومره زبردست ایډیټینګ تاسو به کې کولای شئ. که تاسو بیا غواړئ چې دغه تصویر سیو کړئ نو لاندې دلته تاسو له یو ټیک مار نشان درکړی سمپل په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر بدل راشي. بیا که تاسو غواړئ چې خپل تصویر له دغه شان نور کلر بدل کم نور ایډیټینګ پکې وکم نو فلټر اپشن تاسو له هم درکړی یعنی سمپل تاسو خپل تصویر چې کوم دغه تاسو فلټر کولای شئ مختلف کلرونه هر یو شي چې کوم دغه تاسو دې کنه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې بدلول شي. تاسو څنګه په سکرین باندې ښکاري تاسو بلان یو کلیک ورکوي تاسو تصویر به اتوماتیکلی هغه شان کیږي. په دې کې ور سره وړل اپشن چې کوم دغه تاسو هم درکړی تاسو ته ښکاري دغه ټول چې کوم د خپل تصویر باندې سمپل اپلای کولای شي. تاسو ته ښکاري د هر یو شي چې کوم تاسو په خپل تصویرانو باندې لګولای شي. دینه غوړه الیمنټس ډیټیل ایڈجسټ اپشن تاسو له هم درکړی دي تاسو په خپل تصویر باندې لایټینګ چې کوم دغه تاسو سیو کولای شي مطلب تاسو په تیار کې تصویر وباسي یا تاسو په یو داسې تصویر ځکه تصویر وباسي چې هغه داسې خړغون دی راشي نو تاسو دې اپشن په مدد سره خپل تصویر ډیر زیات زبردست جوړولای شي. که تاسو په دې کې وګورئ نور دغه شان کراپ اپشن تاسو له درکړی تاسو خپل تصویر کټ کول غواړئ څومره چې هم تاسو کټ کول غواړئ هغه دونه تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کټ کولای شي. دغه شان میجیک اپشن بده کې هم شته دی په مدد سره تاسو خپل تصویر لایټینګ چې کوم دی هغه ډیر زیات میجیک جوړولای شي. حکومت ګرو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی او دا ډیر زیات زبردست کار کوي. کله چې هم تاسو په دې کې خپل تصویر ایډیټ کو نو بار تاسو له ایکسپورټ اپشن هم درکړی که تاسو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو له بل یو اپشن درکې سیو کاپی تاسو ته ښکاري تاسو بیا سو کې سمپل بم په دې سیو کاپی اپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په دغه باندې کلیک کړئ نو تاسو ته ښکاري سیو کاپی سکسیسز تاسو تصویر چې کوم دی هغه په ګیلری کې سیو شو. حکومت ګروپ په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې ډیر زیات زبردست تاکسونه ایډیټ کړئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې. که تاسو ته ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپل دواګانو کې یا ساتئ د الله پامان.